په یو کوچني او زرغون کلي کې چې د غرونو په منځ کې و، یو ځوان اوسېدو چې نوم یې عادل و. عادل د یوې غریبې کورنۍ و. د هغه پلار یو ساده سړی و چې په خپل کوچني ځمکه کې به یې سخت کار کاوه، خو فصلونه به یې تل د باران او طوفان له امله تباه کېدل. مور یې د کور کارونه کول او خور یې کوچنۍ وه. کور یې د خټو څخه جوړ و چې باران کې به اوبه دننه کېدلې. عادل هوښیار او زورور ځوان و. عادل هره ورځ له سهار څخه تر ماښامه پورې کار کاوه. کله به په ځمکه کې، کله به په ښار کې مزدوري کوله. هغه تل خپلې کورنۍ ته ویل، پلاره، غربت زموږ بدن ته دی، زموږ زړه ته نه. عزت زموږ تر ټولو لویه شتمني ده. په همدې کلي کې یو شتمن سړی اوسېده چې نوم یې حکیم خان و. د هغه لوی کور و، ډېرې ځمکې او په ښار کې سوداګري یې درلوده. د هغه زوی فاروق هم عادل په څېر هوښیار و، خو د شتمنۍ له امله یې ژوند اسان و. فاروق او عادل له ماشومتوب څخه ملګري وو. فاروق به عادل ته ویل، ته ولې دومره سخت کار کوې؟ زه تا ته کار درکوم، ته زما په دفتر کې کار کوه. عادل به موسکی شو، به یې ویل، وروره، زه ستا مرسته منم، خو زه غواړم چې په خپلو خپو باندې ودرېږم. غربت ماته عزت راکوي، نه ذلت. یو ورځ کلي کې یو لوی واده و. حکیم خان خپل زوی فاروق لپاره د یو ښه کورنۍ نجلۍ سره واده کوه. ټول کلي بلل شوي وو. عادل هم ورغی، خو هغه ساده پاکې جامې اغوستې وې. کله چې میلمانه راغلل نو ډېر خلکو عادل ته په سپک سترګو وکتل. یو سړي وویل، دا غریب ځوان دلته څه کوي؟ بل وویل، دا خو یوازې مزدور دی. د عادل زړه خفه شو، خو هغه چوپ پاتې شو. ناڅاپه د واده په ځای کې اور ولګېدو. خلک په ویره کې راګیر شول. ډېر ښځې او ماشومان په تیاره کې بند پاتې شول. عادل بغیر له کوم فکر څخه ورغی. هغه په اور کې دننه شو او خلکو ته یې مرسته وکړه. هغه یو ماشوم وژغورلو، بیا یې یو بوډۍ ښځه وباسله. د هغه جامې سوځېدلې وې، لاسونه یې سوځېدلي وو، خو هغه نه ډارېده. کله چې اور مړ شو نو ټول کلیوال عادل ته راټول شول. حکیم خان ورغی او ویل، زما زویه، تا نن زما ټوله کورنۍ وژغورله. ته غریب یې، خو ستا زړه تر ما شتمن دی. فاروق په اوښکو کې وویل، عادله، ته زما رښتینی ملګری یې. ما تا ته کار درکول غوښتل، خو نن ما ولیدل چې ته زما معلم یې. بل سبا حکیم خان عادل کور ته ورغی. حکیم خان وویل، زه غواړم تا ته په خپل لوی فرهنګ کې کار درکړم او تا ته برخه درکړم. عادل په عاجزۍ سره وویل، حکیم خان صاحب، زه ستاسو شکرګزار یم، خو زه غواړم خپل کار ته دوام ورکړم. زه غواړم په خپلو خپو ودرېږم. حکیم خان حیران شو او ویل، تا ما ته نن یو لوی سبق راکړه. غربت انسان ته ذلت نه ورکوي، بلکې بېعزتي ذلت ورکوي. تا نن خپل عزت ثابته کړه. د وخت په تېرېدو سره عادل خپل سخت کار ته دوام ورکړه. هغه په شپه کې لوستل او په ورځ کې کار کوه. څو کاله وروسته هغه خپل کوچنی کاروبار پیل کړه. په کلي کې یو کوچنی سکول جوړ کړه چې غریب ماشومانو ته به تعلیم ورکول کېده. فاروق هم ورسره ملګری شو. عادل خپلې کورنۍ ته ښه ژوند برابر کړه. هغه به ویل، غربت انسان ته سبق ورکوي چې څنګه عزت وساتي. کلیوال پوه شول چې رښتینی عزت په پیسو کې نه، بلکې په زړه، صداقت او عمل کې دی. نتیجه یې دا ده، غربت او عزت. غربت انسان ته ذلت نه ورکوي، بلکې بېعزتي ذلت ورکوي. رښتینی عزت په زړه او په عمل کې دی.